دی وایي چې د ملیانو څه کار دی سملو ته تلل دا ملا پکې لا چا کړی نو دته وایه چې د ګډې زویه ته پکې لا چا کړی ته چا کړی دا دولت در نه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قرآن او حدیث پروت دی زه پکې لا چا کړی او ته د ټول د غولو ډکې ته پکې چا نه کړی بیا دیړون شوي قوم خپل حشر په هغه دفترو کې کتلی ما به لیدی په مان روډ به زه تېرېدم نو دفتر مخې ته به دا شیخان ولاړ درخواست به داسې لاس کې نو پولیس والا ورته او شیخه څه چل دی وزیر صاحب دک شیخ به منډه کړه هلکه ولې شیخ منډې واله ما چل چلته وی پولیس مې نیسي مانوالي وال درخواست مې راوړی بیا داسې چل در سره کېږي که نه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کونډو ښځو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ترې ناوې جوړه شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نیشنل والا بزرګان چې دي وایي وروڼو اسلام خو به کېږي خو دا د پښتنو حق غواړې که نه غواړې غواړې که نه غواړې نو تاسو خو هغه د دغه وروڼه یې چا نه قبر کې ملایکو ته تپوس وکړو من ربک هغه ورته غلی څه رب کې یو قپ وړی به نه یې وږی یم تاسو خو هغه څیزونه یې نو جاوی دا د پښتنو حق غواړې او کله غواړې نو په زور بیاني تاسو وا هغه دی وایي هغه ستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې څلور کسه دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خدای روټه غوړې نه خان مملا ټپولې املا د لډېل ټپولې کور د مردین جمعات شاه ملا د لډېل ټپولې دا چې خر خوې خو چې بارم وړې شي او کنا و بهوده قومه پس پوهېږئ که نه ملا د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته یې ارامي و نو ما د کومه راسې په اودس کې جنازه کړه تاسو په ما د کومه راسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستو زمونږ دې سره کارو د دد پیل په خدای کور مران کور ملام خان شنو تاسو به واه واه ملام خان واه واه خدای خلک ټپکا او دا ویل چې ملام خان شنو دا خلک ویل کغه په ابتابات کې چې ولاړ دي خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خورای و مونږ سره جیل کې استاسو د دې ثواب دو درې باره کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوندي دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی
وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم، په پټي کې به کوټه جوړم، پکې به اوسېږم. نو جلیا خان ما پسې راغی، وی راشه که نه، دا وی داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمقلم جیل ته راوستی دی، یعنې ده ته پټی د پاکستان نه بار ښکاري. نو موږ په داسې دله ملک کې اوسېږو چې اجرا ته م اجازت د منبرۍ میلاو شوی دی، اجرا م الیکشن لړاولی شي. دا اوس د لاټین زمانه ده، خدای ورک کا چې ورک شي چېرته عقل هم درکې شته که نشته. دا د لاټین زمانه ده، دا خو د راډ زمانه ده، دا خو د بلپونو زمانه ده، دا خو د فلش زمانه ده. ته به هماغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دی د ولاړې ځان له غلخاني، د ناستې ځان لئ، د پروتې ځان لئ، د دې کور کې راشه چې درته وښیم. بېادبي دې معافي اوس خولې له راله. د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشرې لګېدلي دي، 2 قسمه. یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي، نو دا ځای به درته په خپله ووینځي، ته به لاس نه وروړې. دویم قسم دا دی چې هغه به بیا بند کړي نو هوا به چالو شي، بیا به درته وچکي. نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او موږ به هماغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې